يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. قدرمن معین صاحب، درنو رئیس صاحبانو، ډیرو معززو سپینګیرو مشرانو، محترم علماء کرامو، محترمو استادانو او ګرانو ځوانانو، د رسنیو استادو، ټولو ته په درنښت او احترام او د ټولو په اجازه زه هم په دې غونډه کې د ننګرهار د ولس په استازیتوب ناست یم. دلته د غونډې میلمه نه یم، خو د ملګرو په غوښتنه پاس کېناستم. کومو درنو مشرانو، علماء کرامو او ځوانانو، استادانو چې کومې غوښتنې دلته درلودې، هغه زه هم په خپل وار تاییدوم او ځان سره نوټ کړې هم دي. کومې چې مشخصې موږ پورې تړلې دي، انشاءالله په خپله برخه کې به کار ورباندې کوو. کومې چې د فراحي صاحب پورې تړلې دي، انشاءالله په شریکه به ورسره کار کوو، او د نورو ارګانونو وزارتونو چې تړلې دي هم تر هغې ځای پورې به د دې مسایلو د رسولو کوشش کوو. لومړی خو ډېر د ویاړ ځای دی چې ټول مشران چې دلته وغږېدل، آفاقي وغږېدل. هیچ چا د خپل ځان شخصي خبره ونه کړه، هیچ چا د خپل کور خبره ونه کړه، د ولس خبره یې وکړه او د دې ملت خبره یې وکړه او د مسلمانانو درد یې شریک. واقعا درانه خلک، معزز خلک او د قوم مشران، مخور، سپینږو بیوي دغسې درانه غږي، خپل ولس دروند تلي، خپل ځوان دروند تلي او خپل ملت دروند تلي. الله تعالی دې ولس ته او دې مشرانو ته لا درنښت ورکړي. قدرمنو، زه به ځینې مسایلو باندې مختصره رڼا واچوم چې دلته ملګرو شریک کړل. که بیا وخت و نو خپله هم یو ډېره مختصره خبره راسره دغه شریکوم. لومړۍ خبره خو دا وه چې دلته کوم ملګري وویل چې معین صاحبانو به کوم هوټل کې شپه کړې. موږ الحمدلله ننګرهار خو زموږ خپل کور دی، دلته خو قطعا په هوټل کې شپه نه کوو چې ګرمین په عذاب کې زاویې ته ځو، زاوه کې شپه کوو. ورته نو بیا نه جنریټر ته اړتیا شته او نه برق ته اړتیا شته. مولوي صاحب په خیر راشي. او ما ته زه خپله د افغانستان په کونج کې په دغه وظیفه کې وګرځېدم. تر اوسه هم الحمدلله نه په هوټل کې شپه کړې ده او نه داسې ځای کله ځان ته انتخاب کړی دی چې فکر داسې وکړو چې لږه شپه پکې نرمه او ګرمه وي. زه د لوړو زده کړو وزارت د معین په توګه چې هر ولایت ته ځم، په خپل پوهنتون کې شپه کوم، پاتې کېږم. ما چې په ځینو ولایتونو کې حتی یوه میاشت تېره کړې ده، د پوهنتون د مېلمستون نه یم وتلی، که هغه متوازي وي او که د لوړې سوي وي، هملته پاتې شوی او چې هر څه پکې هلته د پوهنتون د مسؤلینو د خوا نه مهیا وي، همهغې نه استفاده کوو. او ما ته په د اسلامي امارت په وزیرانو په معینانو کې داسې څوک نه دی معلوم چې هغه کوم ولایت ته سفر وکړي او هوټل ته د لاړ شي، شپه دې وکړي یا دې په هوټل کې خوراکونه وکړي. په هر صورت د تاسې د اطمینان په خاطر خبره وکړه. دلته چې د برق د نشتون مسله ده، هر څوک یې درک کوي او په طبیعي شکل، ځکه دا معلومه خبره ده او دا غږ به انشاءالله مخکې رسېږي. بله موضوع یو ملګري یاده کړه چې د کادرونو د تېښتې موضوع ده. په دې کې زه یو خو دا ده چې اعتراف به کوو، دا هم یو جرأت دی چې سړی کوي. څو استادان لاړ دي، بېشکه موږ 6,000 استادان لرو په ټول افغانستان کې، خو په دې کې تقریبا د 200 او 250 ترمنځ استادان لاړ دي. دا یو واقعیت دی، ځینې استادان تللي دي. خو دغه د کادرونو فرار یا تېښته، یا څوک ورته فرار مغز وایي، څوک ورته څه شی وایي، دا نړیواله مسله ده، دا یوازې د افغانستان مسله نه ده. ما دلته ځان سره د پاکستان د یو اخبار معلومات راخیستي دي
په خپله د دوی د ژورنالیستانو معلومات دي چې د روان عیسوي کال د جنوري د میاشتې نه تر اوسه پورې 15,000 انجینران پاکستان نه تښتېدلي او 1583 ډاکټران هغه تښتېدلي او 200 ډاکټران وژل شوي د الجزیرې راپور دی. داسې تقریبا 1.5 شاوخوا پورې د آی ټي ماهرین. تاسې که دغه موضوع ولټوئ دا کچه په کراتو مراتو د موږ نه په ایران کې ډېره ده، په کراتو مراتو د موږ نه په ترکیه کې ډېره ده، په کراتو مراتو د موږ نه په عربي هیوادونو کې ډېره ده، حتی د اروپایي هیوادونو چې د موږ نه خلک وتښتي هغې ځای نه خلک تښتي، یو هیواد نه بل ته ځي بل نه بل ته ځي. دا یو مسله ده او زه به د دې وعده وکړم چې موږ به دا مسله خامخا وڅېړو. موږ نه که یو عادي انسان چې هم ورته ترتیب باید لاړ نه شي، دوی باید خپل وطن پرېنږدي. پاتې شو استاد، پاتې شو 2,500 استادان. دا یو ډېر ستر قیمت دی چې موږ یې ادا کوو. موږ به یې وڅېړو، بحث به ورباندې وکړو. که په دې کې مثلا د موږ کوم تقصیر وي انشاءالله د ځان د اصلاح کولو کوشش به وکړو، او که نه د ځینو قناعتونو مسله وي او د سوء تفاهم مسله وي، په دې اړه به انشاءالله تاسې شاهدان یې چې د معاشاتو موضوع ډېره مطرح کېدله. په دې اړه د دغې روان کال په سر کې معاشات بیرته تقریبا خپل ځای ته راغلل، معاشات را لوړ شوي دي. او استادانو ته چې موږ په خپل هیواد کې په کوم درنښت باندې قایل یو، ځکه د علم مسله په اسلامي نظام کې دا د اسلام تاریخ او ثقافت او عقیدې پورې تړلې خبره ده. دا هغه ثانوي مسایل نه دي چې یو څوک د معاش خبره زده کړي یا د یو څوک یې هغه د نورو مسایلو پورې تړاو ورکړي. موږ عقیدتا، فکرا، ثقافتا، تاریخا د علم سره تړلي خلک یو او علما موږ ته هغه د هرې برخې دي د قدر وړ دي. او موږ الحمدلله په دغه تېرو 3-4 میاشتو کې کومه داسې پېښه نه لرو چې موږ نه د کوم استاد تللی الحمدلله. دلته یو موضوع بله یاده شوه چې ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځی تړل شوی دی. دغه معلومات بیخي نادرست دي. زه خو دلته ډېر سخت حیران شوم چې څه ډول موضوع ده چې موږ خبر نه یو. ساینس پوهنځی په ننګرهار کې فعلا 14 استادان لري، په دې کې 9 په دکتورا باندې بوخت دي او 216 محصلین پکې په درس باندې فعلا بوخت دي. دلته علمي معاون صاحب ناست دی، د همدغه معاجل معلومات راوغوښته. موږ الحمدلله د لوړو زده کړو سیستم کوم ښه کړی نه وي، خرابېدو ته یې قطعا نه پرېږدو. په هره برخه کې موږ کوشش کړی دی چې موږ باید پر مخ لاړ شو او پرمختګ د وطن ته راوړو، د هېواد ته او د سیستمونو ته. تاسې به اورېدلي وي چې د هېواد د لوړو زده کړو په تاریخ کې په لومړي ځل د څېړنو لپاره بودیجه منظورېږي. د هېواد د لوړو زده کړو په تاریخ کې په لومړي ځل د پوهنتونونو د لابراتوارونو لپاره ځانګړې بودیجه منظورېږي چې دا د لابراتوارونو روپۍ دي، په دې کې به بل شی نه کېږي. د هېواد د لوړو زده کړو په تاریخ کې په لومړي ځل د افغانستان په پوهنتونونو کې ملي، علمي او نړیوال کانفرانسونه کېږي په ډېره ستره بودیجه باندې. د هېواد د لوړو زده کړو په تاریخ کې په لومړي ځل نړیوال ژورنالونه تاسیسېږي او فعالیت کې الحمدلله زموږ په تاسیس د ننګرهار پوهنتون هم په دغه برخه کې کامیاب دی او نړیوال ژورنال لري. دا او دې ته ورته موږ ډېرې بېلګې لرو چې موږ په هغې برخه کې ډېر زیات پرمختګونه کړي دي. د هېواد د لوړو زده کړو په تاریخ کې په لومړي ځل په سترو 25 پوهنتونونو کې د تحقیق معاونیتونه منظور شوي او په هر معاونیت کې 4 امنیتونه دي. د کتابتون امنیت دی، د څېړنیز مرکز دی، د لابراتوار امنیت دی او د ژورنال امنیت دی چې دا به ځانګړې بودیجه لري او مستقل کار به کوي د علومو د تطبیق او د توضیح په برخه کې. تېره ورځ به تاسې د حسابګاهۍ پروګرام شاید کتلی وي، که چا نه یې کتلی وګورئ. ته موږ داسې معلومات ورکړي دي چې تقریبا هر پرمختګ د موږ د هېواد د لوړو زده کړو په تاریخ کې لومړنی ګام دی چې په دغه نظام کې اخیستل کېږي. نو انشاءالله نظام به شړېدو ته یو وارې نه پرېږدو چې خامخا به پرمختګونه کوو.
د خویندو د زده کړو موضوع مطرح شوه او د ټولو د هر ویناوال د خوا نه مطرح شوه. په دې کې خو لومړی خبره دا یاد ځان سره ولرئ هر وخت چې د نظام هر فرد په دې اړه فکرمند دی او شاید ډېر داسې اشخاص زموږ په نظام کې دي چې نه په معارف وزارت پورې مربوط دي نه د لوړو زده کړو وزارت پورې مربوط دي، خو دې اړه ډېر فکر کوي او ډېر دا موضوع مطرح کوي او خبره په نظام کې بحث کوي. که د خدای تعالی رضا وي په دې اړه به خامخا یو حل راوځي. زه دلته فقط یوه خبره یادول غواړم، کله چې ملګري دغه موضوع مطرح کوي وایي تعلیم په اړه خنډونه دي. تعلیم او زده کړې بېل شی دی او دغه خاص مورد دا بېل شی دی او د بندېدو موضوع بېله ده او د تعطیل موضوع دا بېله ده. ګورې زه د بندېدو د تعطیل یو مثال درکوم. کوکنار بند دي، نه څوک په پټي کې کرلی شي، نه څوک په کور کې کرلی شي، نه څوک قاچاق کولی شي، نه څوک په موټر کې وړی شي، نه څوک په جیب کې وړی شي، نه په بازار کې. مطلق د افغانستان په هر کونج کې بند دي ته وایي. اوس که خویندې په خپل کور کې زده کړې کوي څوک ویلی شي چې بند دي. که مثلا د کور خوا کې کوم استازي ته ورځي زده کړې کوي څوک ویلی شي چې بند دي. مثلا د صحت عامې انسټیټیوټونه هغه خلاص دي فعالیت کوي، بند خو دې ته نه وایي. یا مثلا خویندې کورسونو ته ځي، خپل خصوصي درسونه تعقیبوي په ټیټه کچه. البته یو منهجي دوره ده او د تعطیل امر پکې شوی دی. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې یو د حل لاره ورته پیدا شي. بله موضوع د مسلک ته د لومړیتوب ورکولو موضوع ده. په دې کې خو زه خپله په دې باوري یم چې نظام په طبیعي شکل هغې طرف ته ور روان دی. زه یوه بېلګه وایم، موږ ته په اوسني تشکیل کې ډېر بستونه راکړل شوي دي، تقریبا 2000 بستونه. نو دا خو نه کېږي چې دا ټول په احکامو باندې ډک شي. تاسې به اورېدلي تېره هفته 2000 واړه بستونه اعلان شوي دي. په هر ولایت کې بستونه دي او د همدغې مسلکي اشخاصو لپاره دي. او په دې باندې پرون بله ورځ په وزارت کې موضوع مطرح وه چې باید په ډېر شفاف ډول دغه امتحانونه واخیستل شي، ځکه دا ډېر د خپلوۍ وطن دی، هر څوک یو سړی پیدا کوي او راولي. نو ښه دا ده چې څوک وړ وي، څوک شایسته وي، هغه باید دې خواته راشي. تېره ورځ تقریبا 13 میاشت مالیې وزارت بستونه اعلان کړي وو، د پوهنتونونو سږني وو، د تېر کال فارغان یې ورته مفتي وو، د بهرنیو چارو وزارت عمومي امتحان واخیست، آزاد رقابت و. نو ځینې مسایل داسې دي که نظام په مخ ځي په طبیعي شکل باندې لوري ته ورځي. په دې کې به انشاءالله په راتلونکي وخت کې موږ او تاسې کوم تشویش ونه لرو. بیا به هم دا موضوع د تذکیر په خاطر د خپلو ټولو ملګرو سره شریکوو انشاءالله. د خالص بابا کتابتون موضوع دلته یاده شوه. زه به انشاءالله د فراحي صاحب سره په دې اړه خصوصي شریک کار وکړم او ما چې خپله کومه ونډه ده په دې کې به هغه زه ګام واخلم او امید همدا دی چې په نږدې راتلونکي کې به دې موضوع ته یو څه راوشي، رسیدګي وشي. په مدارسو کې د لیکوالۍ او د څېړنې د میتود خبره وشوه. تاسو ته معلومه ده چې موږ په خپلو پرمختګونو کې دا هم اعلان کړه چې په زونونو کې موږ د تخصصاتو جامعات اعلان کړي دي. او پرون د امریکایانو غږ رادو په دې باندې بحث درلود او تشویش دا و چې اسلامي امارت باندې دیني پوهنتونونه ډېروي. یو خو دا ده چې د علم نه تشویش نه دی پکار او شاید ځینې خلک د ځینې علومو نه د هغه خپل ثقافت او فکر په اساس تشویش ولري، خو نه دی پکار. علم دی، هغه چې په هر ځای کې وي، هر ډول وي، هغه ګټه کوي، تاوان نه کوي. د موږ د دغې جامعاتو تفاوت د نورو سره دا دی چې په نصابونو کې چې کومه پراګندګي ده او د دې مدارسو په اهتمام کې چې کومه پراګندګي ده هغه یو منظم سیستم ته راشي. په دې کې په ځانګړي ډول دغه موږ یادولی شو چې د څېړنې د میتودونو په اړه، د لیکوالۍ په اړه موږ په دې کې ځانګړي مضامین ځای کړي دي انشاءالله. او کوم عالم چې د دغې جامعې نه فارغېږي په پای کې به دا د یو ماستر او دکتور په څېر په هغه معلومو میتودونو باندې، مناهجو باندې استواره رساله لیکي او هغه به بیا مناقشه کېږي.
همدا ډول نور ډېر مسایل په دې کې ځای شوي دي چې یو څه تفاوت پکې شته. په ټوله کې زه په اخره کې یوه خبره کول غواړم، هغه دا ده چې لومړی خو موږ باید د نظام په حیث په خپل تقصیر اعتراف وکړو. شاید موږ خپل مسؤلیتونه په هغه ډول سرته نه رسولي څه ډول چې پکار دي. دا به شاید د ظروفو د امکاناتو خبره هم په دې کې مطرح وي، او دغه د مودې د لنډوالي خبره هم شاید پکې مطرح وي. ډېر کارونه د هغه وخت غواړي او شاید په ځینو ځایونو کې به موږ تېروتي یو، دې نه موږ ځان ورا نه شو ګڼلی. او هیله هم دا ده چې قدرمن مشران او سپین ږیري لکه څنګه چې د جهاد په مهال د دې نظام او د دې خلکو ملاتړ کړی دی، اوس یې ملاتړ هم دا دی چې همدغه ډول هیڅ خبره په زړه کې پټه پرېنږدي او بیا یې مسؤلینو ته مخامخ ووایي. او ورسره چې ډېر خاص کار د دې مشرانو په غاړه دی او د دې ولس په غاړه دی، دعا دې وکړي دغه مسؤلینو ته چې دوی په دغه خپلو وظایفو کې او په دې خپلو مسؤلیتونو کې موفق شي. شاید دغلته د یادول هغومره ګټه ونه کړي لکه د دعا چې ګټه کوي، او دا یو ډېر ستر ملاتړ دی. او دا په احادیثو کې صراحتا ثابت دی چې ولس دې خپلو مسؤلینو ته دعا کوي. نو غوښتنه به همدا وي د خپل تقصیر د اعتراف په اساس باندې. دلته که تاسې خیال وي دا د ولس خبره ډېره زیاته مطرح کېږي، دا یو ځینې مسایل یو غربي رنګ لري، یو شالید لري. په غربي نظامونو کې که تاسې خیال وي هغلته حکومت وي او اپوزیشن وي، همغه حکومت کې ګډ یو مخالف لوری وي او نقد کوي او خبرې کوي. د اسلام په تاریخ کې اپوزیشن قطعا نه دی راغلی، هلته راعي دی او رعیت دی. امیر المؤمنین دی، هغه به د خپلو مسلمانانو داسې پالنه به کوي چې د زړه نه به ورسره ویزاني. رعیت څوک؟ هغه خلک چې مشر او پاچا به ورسره د زړه نه ویزاني، په هر درد به درملي، په هر غم به شریک، او په هر هوساینه کې به ورسره ولاړ وي او کوشش به کوي چې څومره هوساینه دی د خپل ملت ته او خپل رعیت ته راوړي باید ورته راوړي. او دلته د مسؤلیتونو خبره لومړی چې انسان د سړی مخامخ کېږي، اول عقیدتا او فکرا انسان د پروردګار سره په دې مسله کې تړلی دی. الله تعالی ورته وایي چې ته مسؤول یې، تا نه د هرې وړې او غټې خبرې پوښتنه کېږي. په دې ځای کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خبره کفایت کوي چې هغه وایي که دا کوم وخت چې ما خلافت کړی دی، که په دې کې زه او د ما د اعمال سره سر په سر راشو، یعنی ما د کوم فضیلت هم رانشي، خو په ما باندې کومه ګناه هم نه وي، دا به ډېره غټه خبره وي. یعنې هغه د عدالت یوه بېلګه ده. نو فرض کړه د دې زمانې مسؤلین به خدای خبر چې انجام څه شی دی. زه مختصره خبره چې عام تصویر د خپلو مشرانو ته ورکوم دا دی. لومړی وګورئ چې مثلا تېر نظام او هغوی سره 52 هېوادونه، دا 52 هېوادونه سره د خپلو پیسو، سره د خپلو ټولې مشینرۍ، سره د خپلو ټولو ستراتیژیو، سره د خپلو ټولو پوهانو، سره د خپلو ټولو ستراتیژیستانو، سره د یعنې چې څه شی په نړۍ کې وو هغه یې ټول راوړی وو. او بیا دلته یوه اداره وه، زموږ په ادبیاتو کې هغې ته غلامه اداره ویل، یوه اداره وه. 20 کاله وګورئ، داسې فرض کړئ چې ټولې نړۍ به د 20 کالونو کې په افغانستان کې څه وکړه. اوس دا نړۍ موږ نه منفي کوي. یوازې دا نه چې موږ یې منفي کوي، نړۍ بېرته د موږ مخالفت کوي. تاسې ګورئ چې اقتصادي بندیزونه دي، سیاسي بندیزونه دي، چې کوم مشکل دا خلک ایجادولی شي هغه ایجادوي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط بېطرفه دي، نه، د جګړې بڼه یې بدله کړې ده. مخکې وار کاوه، اوس نور دامونه ږدي. دغه هغه به ځان سره واخلو، حساب به ځان سره واخلو چې ټوله نړۍ نشته، منفي ده. یو نظام په دې هېواد باندې مسلط دی او یوازې خپل ولس او د خپل ولس په بودیجې باندې اتکا ده. اوس نو دا 2 کلن مزل تاسې حساب کړئ چې څه ډول پرتله کېږي. او دا ډول په دغه 20 کالونو کې که مثلا موږ د ځینې پرمختګونو حساب به وکړو، ووایي چې ټوله نړۍ په 20 کالونو کې دغه کارونه وکړي، ما ته څومره وخت راکوي، زه یې باید په څومره وخت کې وکړم په ځان ته سر باندې. دا یعنې هغه دقیق ځای دی چې موږ او تاسې باید ورته متوجه شو. داسې نه شي چې موږ هغه محاسبې غلطې وکړو.
او موږ هغه په واقعیتونه په نظر کې ونه نیسو. یو تنها او داسې ولس چې ټول شاوخوا خلک هغه د امریکا د ډاره یعنې یو په ښکاره په ورین تندي سلام هم نشي اچولی. تاسې باور په خدای وکړئ داسې خلک دې وطن ته راځي چې موږ سره عکس نه اخلي. استقلال په ټوله نړۍ کې نشته او نه په ولسونو او په ملتونو کې هغه مېړانه شته کومه مېړانه چې په دغه خلکو کې وه چې سترګې په سترګې دښمن ته ودرېدل، مخامخ دښمن ته ودرېدل او خپل هډونه او رګونه او وینې او پلې یې دی پرې خاورو کې سره ګډې وډې کړې. دښمن ته یې بیا وویلې چې اوس دا خاوره او دا رګونه سره بېل کړه، دا خاوره او دا وینې سره بېل کړه، دا خاوره او دا هډونه سره بېل کړه، دا خاوره او دا انسانان سره بېل کړه. څنګه توانېږي؟ بالاخره دغه متانت او صلابت وشي دا دښمن په خړو سترګو د دې وطن نه ووت. وایي کې نه وایي، ټوله دنیا وایي چې دا ټوله نړۍ د خپل ټول زور سره په دې وطن کې ماته شوې ده. داسې ولس الحمدلله موږ فخر کوو چې په ټوله نړۍ کې نشته دی. الله تعالی دې دا ولس او دا خلک تر قیامته دغسې معزز او ولاړ او ثابت او قایم ولري. دغه غریب ولس په ځان ته سر ولاړ دی. دنه ته په څومره وخت کې څه ډول پرمختګ غواړي؟ یوه د انصاف نه ډکه غوښتنه باید وشي او محاسبه باید وشي او د انصاف نه ډکه توقع باید وشي. که نه ما ته په خپل وزارت کې د خپلو مسؤلینو د کار جذبه را معلومه ده، هغه اخلاص را معلوم دی، هغه تعهد را معلوم دی او دا ټول وزیران موږ ته را معلومیږي چې دا خلک په څومره بیړه باندې لګیا دي، کار کوي او د دې ولس ته ښېرازي راوړي او د دې ولس د هوساینې په پار چې یعنې هر ډول ګام ته اړتیا وي دا خلک یې اخلي. الله تعالی دې وکړي چې دا کومه نړۍ چې تاسې خپله دلته مخکې مشرانو قصې وکړي، خپله مړۍ موږ سره تقسیم کړې وه، موږ ته د پروردګار دا توان راکړي چې خپله مړۍ اوس تاسې سره تقسیم او دا کوم دردېدلي او متاثر اطراف چې دي د دوی دادرسي وشي او د دوی خاطرداري وشي. وطن ټول یو وطن دی او خلک یو خلک دي، خو بیا هم څوک ډېر متضرر څوک لږ متضرر، دې ته باید پام وشي. زه فکر کوم چې اخرنۍ خبرې جز مې دا دی یو نظام هغه یو څو اساسي وظایف لري او تاسې دا نظام متصور کړئ د ټولې نړۍ نه په ځان ته سر باندې چې څوک ورسره بیخي مرسته نه کوي. حتی هغه اسلامي مؤسسات چې غواړي مرسته وکړي نشي کولی مرسته وکړي، خپله غواړي استازي راولي، حتی هغه خپل استازي نشي رالېږلی. تاسې پوه شئ چې نړۍ څه ډول په قبضه کې ده. په دغه ځای کې باید انسانیت د خلکو هیر نه. زه یو بېلګه درته وایم، شاید دلته زموږ استادان ناست دي، ناصح صاحب هم ناست دي، ټول ملګري ناست دي. زموږ استادان بهر کې په هغه بوخت دي، په درسونو باندې څوک ماسترۍ کړي، څوک په دکتوراوې کړي. دلته به دا خبره هم یاده کړم د تاسې د ډاډ په خاطر 4.5 میلیونه افغانۍ موږ د کال په دغه استادانو باندې په بهر کې په درسونو باندې مصرفوو چې تېر نظام هغه د مؤسساتو د نړیوال بانک او د هغې نه اخیسته. موږ الحمدلله د خپلې بودیجې نه ورکوو. موږ دې استادانو ته دا پیسې د دوی معاشات او مصارف هلته ورلیږو. اسلامي او نا اسلامي هېوادونه دومره جرأت نه لري چې دا روپۍ موږ له بانکي سیستم کې تسلیم کړي. موږ ټول صورتونه ورسره برابر کړو. خطا روپۍ تاسې که نغدې غواړئ نغدې به درو، په حواله غواړئ په حواله به درو. څه ډول تاسې کولی شئ دا پیسې موږ نه واخلو. یا داسې هېوادونه دي ځان ته څه وایي یو روپۍ دنه نشي اخیستی. هېڅوک په دې ځای کې نه وایي چې دا د علم مخه ولې نیسئ. یعنې که یو څوک چېرته د ګمراني دپاره روپۍ لیږي هغه خو جدا یو بحث دی، هر سړی حق لري چې د چا لاس ونیسي. زه چې د علم دپاره روپۍ لیږم ولې د تا علم او د ما علم سره توپیر سره لري، د تا معرفت او د ما معرفت سره توپیر سره لري، د تا استاد او د ما استاد او هماغه استاد چې هغه په تیر نظام کې لاړ دی فقط سرپرستی اوس ما ته را په غاړه ده. خو دا هماغه استاد دی چې تا لېږلی اوس یې زه سرپرستي کوم. څه توپیر په دې کې راغی؟ خو دا خلک نه توانېږي چې دا روپۍ
موږ نه ترلاسه کړي. یعنې ډېر سخت یو حالت کې د موږ نظام دی او د دې حالت نه د وتلو کوشش به کوو چې څه ډول د مخکیني حالت نه ووتو. دې نه موضوع انشاءالله شپږ اساسي وظایف دي. زه خپلې خبرې ته راځم. لومړی امنیت ته پرتله کوي، د خپلو ګاونډیانو سره هم پرتله کوي، د ټولې نړۍ سره پرتله کوي. دویمه موضوع هغه د تعلیم ده. زه په دعوه وایم چې موږ په تعلیم کې د پرمختګونو سره روان یو، په ډېر احسن صورت کې روان یو. که څوک یې نه مني دغه ننګرهار پوهنتون ته لاړ شئ، وګورئ چې د اشغال په وخت کې دا پوهنتون څه ډول و، ظاهري مظهر یې وګورئ، اوس یې وګورئ. پروردګار د دې مسؤلینو ته خیر ورکړي چې په څه ډول تغیرات دي. لاړ شئ کابل پوهنتون ټول پوهنتونونه وګورئ چې د تغیرات پکې څه ډول راغلي او مخکینی او وروستنی وضعیت سره توپیر لري. مثلا درېیمه خبره د صحت ته. تېره ورځ به تاسې د حساب دهۍ هغه پرمختګونه اورېدلي وي چې یو ځانګړی شی زما اوس هم په ذهن کې دی چې په لویو لارو کې به صحي مراکز د مسافرو لپاره، یعنې ډېر شیان داسې دي چې موږ پکې ډېر پرمختګ کوو. بله وظیفه یې هغه اقتصاد دی. مخکې فراهي صاحب د کرنسۍ خبره وکړه، د ارزانۍ خبره وګورئ. د شرق خواته ګاونډي مو وګورئ، د غرب خواته ګاونډي مو وګورئ او بیا دا پرتله کوي پکې. پیسې وګورئ، باثباته پیسې د چا دي، نرخونه په کوم ځای کې کنټرول دي. وګورئ چې دغې بازارونو د کنټرول لپاره او د خپلو خلکو ته د اسانه لاسرسي لپاره دا نظام څه ډول هڅې کوي. بل پکې مثلا مواصلاتي نظام دی. وګورئ لویې لارې په ټول هېواد کې که خرابې راپاتې دي جوړېږي، او که اوس خرابېږي بیا ته سمدستي جوړېږي. ستره بېلګه یې د سالنګونو ده او د کابل کندهار لویه لار ده او نورې لارې خو الحمدلله ښې دي. که مطلب بیا هم څه مشکل پېښېږي، نظام متعهد دی، د خپل ټول توان سره به په دې باندې کار کوي. بل اساسي وظیفه یې هغه اتصالاتي نظام دی. وګورئ انټرنیټ څه ډول فعال دی، وګورئ چې زموږ تاسو ټلیفوني شبکې څه ډول فعالې دي. هغه په تېر نظام کې ډېر داسې ځایونه وو چې هلته هغه نوې ده، پایې نه وې. اوس الحمدلله بیخي ګوټ ته پایې ورسېدې. دغه د یو نظام اساسي وظایف وي او د دې نه وروسته بیا هغه ثانوي وظایف شمېرل کېږي چې الحمدلله موږ په دا کومه کچه چې یو او څه ډول چې یو، دا څومره چې یو ډېر ښه روان یو. زه خو خپله د یو افغان په حیث که دلته د انصاف نه ډکه خبره کوم، موږ الحمدلله په عموم کې ښه روان یو او نقصانات هم منو، تقصیر هم منو، شاید کمی به وي او الله تعالی دې وکړي چې موږ وخت په وخت متوجه شو خپلو تقصیراتو ته او د هغې د جبران کوشش وکړو.